السلام علیکم ورحمت الله. موږ روان یو داسې مخ ته ځو. تاسو دغه لاره وینئ، په دغه لاره باندې موږ تقریبا هلته یو مسجد په دا خو ډېر کلی او اطراف دی، تاسو ته معلومیږي. هلته مسجد جوړ کړی دی، د هغې افتتاح ته ځو. تاسو پوهېږئ مسجد ته تقریبا 1.5 کیلومتر لرې 2 کیلومتره تقریبا راځي چې دا مواد موږ دغسې په دغه لاره باندې ورته انتقال کړی. نو زموږ به انشاءالله همیشه کوشش دا وي چې هغه ځایو ته لاړ شو چې هلته اطراف وي، مشکلات وي او هغه خلک غریب وي. نو چې زه ښکاري زیړ دا مسجد دی، نو نږدې ځای نه ځو. هلته کلي مشران او سپین ږیري او ځوانان ټول سره جمع شوي، افتتاح به انشاءالله کوو، موږ سره اوسئ. السلام علیکم. میر صاحب خاصې خیره دی. دا زموږ مسجدونو مسؤل خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا سړی دی، نو څنګه یې داسې کونج و کنار کې دا ځای پیدا کړی؟ والا ښې د خلکو تقاضا ده، خلکو که نه، غږ ته لبیک وایو. الله دې خیر درکړي. واقعا دا خلک مستحق هم ښکاري که نه، ځکه اطراف دی. بالکل ځه مهرباني مخکې شه. تاسو وکتل چې موږ کوم ځای نه راغلو او دغه هغه مسجد و. لله الحمد نن تاسو ګورئ چې موږ افتتاح کړو او د دې مسجد نوم دی مسجد التوحید. قمر بنسټ لخوا تعمیر شو او سپانسر د دې مسجد چې چا لخوا مالی کومک ورسره شوی دی حسیني فیملي، نو الله تعالی دې ورته اجر ورکړي. او تقریبا په 2025 کال لا اوس موږ لګیا یو، نو دا جوړ شو، اوس افتتاح ده. دا دومره مشران کلیوال لاغلي دي، نو دا یو غټه خبر ده. بیا خصوصا په داسې اطراف کې او مسجد یو کوټه و که نه، نو هغه د لله الحمد اوس اساسي بنیادي جوړ شو، حتی برق پکې، برېښنا پکې، همدارنګه هر فرش پورې الحمدلله جوړ شو. دا د خدای تعالی کور دی. نو زه خو وایم چې د بختور انسان به پیسې هغه حتی هغه څوک چې منډه او ترړه کوي، همدارنګه څوک دلته فزیکي کار کوي، نو هغه خلک بختور دي چې د الله تعالی کور دلته جوړوي. نو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې د الله تعالی کور په دې دنیا کې چا جوړ کړم، نو خو بیا غیرتي ذات دی، هغه به په آخرت کې یا په جنت کې ورته بهترینه کور ورکوي. نو همدا اوس تاسو هم وغواړئ دغسې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې مساجد جوړ کړي، همدارنګه یتیمانو لپاره کورونه قمر بنسټ الحمدلله تر 280 پورې جوړ کړي او نور هم لګیاو دي. مخ ته ځي، همدارنګه د صحي اوبو څاګانې تقریبا 900 پورې څاګانې مو وباسلې، دا اوس له خیره مخ ته روان یو، نورې هم وباسو. نو په دغه کاروان کې تاسو هم یو ځای شئ. بهترینه سرمایه ګزاري ده، بهترینه چانس دی، هغه خصوصا د هغه خلکو لپاره چې هغوی غواړي جاري صدقه ځان ته پیدا کړي، نو د الله کور بهترین ادرس دی. نو راځئ په دغه واتساپ نمبر موږ سره اړیکه کړي. همدارنګه دغه د انلاین مرستو لپاره لینک هم تاسو ته ښکاري، دغه کې د میاشتې ځان ثبت کړئ، نو ستاسو هغه پیسې به قمر اکاونټ ته راځي او قمر به د افغانستان په مختلفو ولایتو کې، په بانډو کې، په اطرافو کې زو به انشاءالله همدغسې مستحق خلک به پیدا کړو. هغې لپاره به مساجد جوړو، هغې لپاره به یتیمانو لپاره به کورونه جوړو، د صحي اوبو څاګانې به جوړو. دغه اساسي او بنیادي کارونه دي چې انشاءالله قمر بنسټ ترسره کړي دي او نور هم ترسره کوي. الله مو خوشحاله لره ویډیو سره شریکه کړي. خلکو ژوند به درته ښکاري. دا د خلکو کورونه ټول خام دي اکثره، نو دوی غوښتل چې د الله تعالی کور ښایسته جوړ کړي. الحمدلله هغه ارزو او امید پوره شو. نو الله دې ټولو مرسته کوونکو ته خصوصا حسیني فیملي ته دې الله اجر وکړي، الله تعالی دې ورته دا جاري صدقه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دلته مشران ناست دي، خبرې کوي، ذاتي دې به افتتاح کړو، موږ تاسو به خدای په مني واخلو، تاسو تر اخره پاتې شي. السلام علیکم ورحمة الله.